موسم بیا خراب شو او هغانې وچلې دي تشې دوړې باد شي باران خو نه کېږي په دې مسلمانانو نه دې خوا کښېنه سړي ته ماته ده ووایه که نه چې تا د هلکانو دا تربیت څنګه کړی دی ولې څه چل یې کړی بیا څه چل یې کړی د خدای ظالمې ګاډۍ خرڅه کړه او چینچي یې واخېسته چینچي واخېسته نو ښه دی که نه مخ په ترقۍ روان دي په ګاډۍ کې څه نو اوس پې ما خیر ته کښېنې په څه خوارو زارو مې دغه یو ګاډۍ پیدا کړې وه نو هغوی خو پې چینچي اخېستې لوپرانې خو یې پې نه دي کړي لوپرانې پې نه یې کړې خو سبا به جنګولي نو ما له بېکار کتلي ښه دا دومره دنیا چلی وې نه جنګول ستا زامن بیا جنګوي زما زامن خو ډرایوران نه دي که نه خلک خیر غواړي زمونږ پښتانه خو چې کور ساز کړي پهلا پکې برج ساز کړي وایي که خدای مې چېرته په دښمنۍ واړي پنجابیان چې کور ساز کړي ګیراج پکې ساز کړي خدای وله ګاډۍ ورکړي ما ته خلکو خبرې مه کوه زه تا نه زامنو تپوس صرف کوم بس زامنو تپوس ته سړی بار ورپسې ګرځه ما نه تپوس مه کوه زه خو په کور ناست زه به درله یا مزدوري کوم او یا به د کور کې کښېنم ستا مزدوري ما ته معلومه ده په پولو کې دې ساتلې ما کلمې مې وچې دا نور څه کړي تاسو د خدای مړی کړي خدای زه هم نه شم مړولی تاسو خدای مړی کړي الله راورسېدم تاسو زما نه خبرې ولې پټوئ دله بیا د څه جواب ورکړم ما ته خو به مې ویلې وې صبر وکړه چې تاسو د ګاډۍ ما واخېست په دې روزګار کړی که نه نو چینچي م ولې واخېسته تاسو ما نه تپوس کړی و وایي لکه خو نه ویته ویته مه کوه خبره کوه چینچي مونږه اکسیډنټ کړه خدای دې دړچ نه وباسه واچلوې خدای دې دړچ نه نو تا اوس دا توره خوله ونه خوځوله ستا نه راسه ولې که تر ګاډۍ نه خلاص کړم او چینچي نه خلاص نو تا ته ما نه ویل چې خیر خلک غواړي تا ویل چې اسکیډنټ یې نه کړي چې څنګه ژبه کولاو کړه داسې اسکیډنټ یې وکړو نو تا یې واوسو د وال ټکول خورم په سپین بیبیو ما ته ته ویله ګوهر سره پې کاروبار کوو که بینجامینټرونو په لار کې پکې دا ټینټي واخېسته روانه دا زه وي او دا شیت هم دا ټوله خوله خوځوي نو موږ دې غر کړو ستا دا خوله ښکلې ده که نه وباسم دا ناویښته هله پرې دا لږ دې مړ کړو چې خواسې ولاړه اوس دې زه ورته خیرې نه کوم خو روزګار مې روان کړو نو تپوس خو د پلان نه خلک کوي که نه نو خیرې نه کوې خو چې کله ماسپښین وي دارالعلوم کې ناست یو د خلکو به تور راسې لاس دا بسه خبرې پیدا اوس پسې کړې وایي شابه بیبي خیر دی بس هغه چینچي ما ته ګوډه شوه لږه که نه نو مونږ خو خیر دی پکش اخېستې وه او 50,000 روپۍ پکې واپس راکړې 50,000 په 50 م اخېستې وه چا بسې خلک مخ په ترقۍ روان دي زما بچي په شا زور کوي وایم دادا خفه کېږه مه دا موږ چې په شا باندې زور کوو دا ته خېش کو نسوار اچې نو زور یې موږ لره ووته ښه نو نسوار خو زه اچوم نو ته وي تا د څنګه ته راغې واو زما بیبي ته ووایه هغه هم په شا زور کوي اوس پکې ما مه ګناهګاره وایي ټول نسواران او چرسیان پوډریان راټول شوي وي دا څنګه کور دی زما بیبي خیر دی بس مونږ به سمې ډېرې وګټو مړې ما او تا سره چې واده کړې وه که نه دا د سپېدار پاڼې نه دي چې ته به یې ډېرې وګټې دا روپۍ دي چې آسان کار نه دی هلته ځو که نه که پنجابي کې هغه کبینان د شاټو به رامات کړو او سمې عیاشۍ به وکړو نه عیاشۍ مه کوه زویه د کوره مه خوځې بس نه موږ ځو چې ته ونه خوځې تا موږ نه څه وکړو اوسه پورې د کرۍ د کور کې اوسېږو نو نو څه وکړم بګلۍ ولکمه نو ولې موږ خو به یې وکړو که نه تاسو ته ګورم دلته چې توره وکړه چې وڅلته ځئ نه موږ ځو که موږ نه بوځئ والله چې بېګاره به شپې پټ شوي خلک پاتې کېږي نه ښځې بچي اوسئ زه بیبي شابه زه بیا راباندې په دویم ډله شفقت ته لاس راکاږه دا کوم راباندې د لاس راکاږه زه بچي الله دې مه الله تر باندې راکاږم خو چې په سړک پورې وځئ یو بل د لاسه نیسئ ګورې ګاډي ونه وئ نو دا داسې کار وکړه چې دا تور ساده ته لرې کړه سپین ورته کنې په اوږه کړه دا تور چې کم دی که نه موږ یې غر کړو ځان سره زه سړیا ستا ته ګناه نشته نو سپین څنګه ورکړم بیا به پکې نور هم سکروټه ښکاري دغه ښه دی ته خو هم ډېره ښکلې ښکارې که نه ستا نه مې رنګ واخ چیرانګي ما ته پته سجات ووایه دا خو سمو چټو چټ ګرونه دي سورنګ کې ورته که په دې کې اوس نه وځو دې ټور دا خو ډېر غټ ټورې دی سم غټ سورې دی تکه توره تیار شوه ماما ګورې حکم نه کې
نادیده کو دا مې چې غټ سورنګ دی سوري دی دا خپل وازه که مخکې ګوره ښه دا نری سړک دی او یې کې پل پې مخیا دا راپورې دی ولې راوسته ځان سره مړه دا هم را بېله لانجه را پسې راوسته یاره خو غلطي مې وکړو چې تاسو مې را روان کړئ کاکا ګوره سم ډېر ګاډي دي ښه ماله ګوره ډېر پوخ چل نه راځي ښه مخکې ګوره ګاډي کې دې ټیپ هم نشته زه ته یو ګاڼه ویم ورېږه ها اکو بکو غوامی لالا پاټا پکو اباسین بیله بیله پکې نشته دورخانه وایل چې څه دي پلاستوني کې دي خواږه دي کوټاخه دي ولې ولې څه ده وایي دا کوم سړی قصې دې راته شروع کړې دنیا د وختو نو ته هم پوخ سړی نو ما وی تاله ودا قصې درځي نه دا ورکوټې ما چومیم چاګولي ته پته ده راوستمه مې نه ها او دې روټ ته وګوره څونه ښه ځای دی ځای خو د کمال ځای دی ښه کاکا ما دا خبره کوله که نه خو چېرې مونږ د اوږدو غرونو ته وخېږو نو زه به اسمان له ګوتې وړېږم نو که وریځو رانه غیب کړم د بېبي دغه یو دویم او دا بدرنګ واپس لاندې راوړي اسمان له خو ګوتې ګرانه ده او که د غر نه رالړه شو که نه نو اسمان ته به ډارو خېږي دا ده وی همدا ته ووایه که نه چې دې ټیپ کې ګاڼه نشته مونږ خو چې کوم دی سم دوه سپېموله رالو ګاڼه ولګوم ولګوه که نه د معشوق سلطان و بس ولګوه نو ولګه ها واچویا شو په ما باندې کاکا ډاډم بچو تاسو په دې جس کې ځای راځئ مونږ په دې جس کې ګوزو دا هغه پیایه ده او دا پیایه ده وګوره ورته دې دا په کومه ورخېږو دا مخامخ څه لګولي ډانډه پایا ورته لګېدلې دا خلک کوټې ته لګوي یې مټه کوره دا دې ته هم خلک لګي لکه ستا غوندې بې زړه خلک چې که نه نه مونږ به ځان پایه ورخېږو دا مونږ ته څنګه میلو شي څنګه به راته میلو شي دا به تاسو ته میلو شي شکر به پکې وخت زما یو شرط دی ځکه چې دې جس ته تاسو خېږئ که نه نن سبا ډېره څښا بیمارۍ راغلي یو انجکشن به تا ته ومه او یو انجکشن به تا ته خیر دې ووایه مړه انجکشن چې خبرې ما پر وایي دنیا وایي ما له په مټ باندې وی ښه ته چې کوم ځای دی هغه ځای کې به راته ووایه خبره خو ټیک ده خو دې جس کې بیا مونږ کم ځای ته ځو امریکې ته انګلینډ ته سویزرلینډ ته چې کوم ملک ته تاسو ځئ بس او ډرایور به یې مخکې ځیم او هو ما ته پته ته دا له هر شي چل درځي او بیا به پکې وایم چې دا پرېږده دا بله ووړه بس او مړه بس پرېږده او دې جوړه ځو راځئ چې ځو ګلخان هم ځکه نه ښه غوا کېږي ناوخته دی شاګولیا دا دې کار یې که نه چې هلته وټې مونږ په پارکونو کې هم ګرځئ سمې مزې به یې موړه به دی به دا شنې بڼې به یې او مونږ به یې وپېډ وي مونږ خو هلته ژوند داسې په ګاډۍ باندې ښه ورېدې که نه داسې کار دی که نه چې زه کله دې ګاډي ته راغلی 2 ګنټې مزل یې وکړو ده ما ته د اوبو ست ونه کړو ده ما ته روټۍ ست ونه کړو دا خو ډېر سپک سړی دی زه دې ګاډي کې روزم نه ما ته ودروه د کاکا دې څه وایي ودروه نه ګاډي کې دا روزم نه ځه مړه نه ځم پکې که کاره دې را روانه کړی روزم نه هغه شه دا راکړه کاکا را مې روډ مخه پکېږه شاګولیا والله که تاسو لاړ شم دا وکېږه دا روزمه نه ځه شاګولیا یا به خپې والله هم کدي کتاره کې دا شم ځه وکېږه ظالمه مه کوې کاکا په رښتیا شوې خبره واوره خبره واوره نصیب راوړه تا سره نه بچا چې کوم څه دا کوې تا سره لکه خبره واوره په ګپ هم نه پوهېږې د الله ولي لږ ودرېږه که نه والله ستړی دې کړمه شاګولیا ولې لږ ودرېږه والله چې غرق دې کړم ظالمه څنګه ودرېږه والله چې وایي د علمه خو دلته پرېښومه داسې یو نه دا راته دې کاکا وپرېږده پر پوزې تا خو چې زه کوزېدم بیا ولې راغتې نو ما به هلته څه کوله ما بېبي چې هلته ما نه پاتې نه به دلته روک شوي وم هغه
وګیتیږه ما خو تا دې مخکې هوټل کې برابانه روټۍ وخورم که نه زما غرور یې دې راباندې خفه کېږم ځکه دې چې کوم یو بغ ورکړو که نه وای دا د دوی عزت یې هسې دې ته کوش کړو دې ګاډي نه باسې دا زما دې ته ګاډی به دی. نن سبا دا به دی. وګوره ورته څومره ښکلي ځایونه دي وګوره هسې یو خبره مې پوهه که نه دا 2-3 میاشتې مې نه دي لمبلې دي اوبو ته ور ودانګم وایي چې یو لامبل مړه دونه صفا به روزي که نه دا نیستي به ټوله په دې سیند کې پرېږدي ګورې په شړک ولګه لاندې وګوره وای هغه وګوره هغه غر دی او دا غر دی که نه دا غر دی ته خدای م د سره خلاص که وخورته خلک راته ګوري ولې ورته که نه با دا سره دې کړی ماشوم له دا ماشوم له واغشتل دا ماشوم هماسې دا هغه پلار یې که نه چې هغه نور کار پلار یې په زوی ور واړی هغه دوپلو والے ناستي اے ډوپلو والا خو دغه ګورې دا د کار چې ګټه خرڅ هم نه کوي او ډېر خوشي زونه یې راځي مړه پېژنم شاید او پکې که نه کار سم دی که ستاسو راسره منې څوک راځي یاره خو هلکه زاړه ګناهګار یې یو لږ خفه نه شي جي ګپ لګي ښه کاکا داسې کار دی چې مونږ خو د کلي د غمونو ځپلي وو که نه نو غم ځپلي راته ما راجټه کړم ګوش ونه راته مېلس دې جوړ کا مطلب دا لکه زرسانګې د چودې او د ګلال بیګم ته مو وایي چې ورته چوي وایي بالکل تاسو د پاره خو خو استاد که نه چې دونه خو نه پوهېږو خو بس ها کارم کړی لویه خدایا په دې خپل وطن مشتاق کړي هر پښتون د پښتونخوا په خوره خاور کې امین یو مین د بل جانان جدا مه کې دا بې د زړګي دا ارمان او د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې روکه یاره دا خپلې خلې کوڅې یا جام کې سر دې کړه خول دې کړو نو خیابو ما خو دا واده خو استاد یا دوپلې سي نه وی راته ریډي بي خو باسا هغه استاد چې کنه موږ خلل هوا ورته او سواد تر هغه ډیره مزه وکړو نو زوبه باقي ښه اوس ورته دی او هم نو زه وایم دا ایر شو کنه راځه چې یوه ډوډه کو راځه ډوړکو ډونګړه په ډنګل کې نو ستا سر وای زما وي زما سر وي په ځنګل کې یوه ډوړکو په ډنګل کې یوه ډوړکو ډونګړه په ډنګل کې سچي یوه ډوړکو ډونګړه په ځنګل کې راځه
شوي نه یوه کې جو کاکا زما تاسو نه بس یوه ګیره ده تاسو موږ باندې اوړه ګران کړه اوړه په دې دوپړو یا مګې دا ولې د حکومت زمونږ دا ګیله دا خو دې موږ ته ګران کړي دوی ته ګران کړو تاسو په دوپړو مګې دا به پرېږدئ نو بس صحیح دوپړی واخلئ صحیح ده نور سلام علیکم جی خفه نه شئ پاسه مړه کنه دا موږ چکر راغلي وو ښه زبردست مهرباني جی مهرباني الله مبارک ساته سلام علیکم واخی جی څوک واخی سلام علیکم جی منګه راغلي وعلیکم السلام بخیر راورسېدې او ډېر په خیر سم خو یې وکړه څومره خوند کې وګوره لوکیشن وګوره زبردست ځای دی ښه وګوره دا وګوره تاسو دا دوه کسان مې د سیل په بهانه راوستل ګردوی به په احتیاط وباسي پیغام کې وساتو دې غر به برخېږو او نو دینه په موږ را شانتې شو نو بس خدای بر د خیر کې زموږ غم مکوي ښه هغه صحیح ده دا کوم کار دې کړی دا غر ته خطو دیو چې کار دې خلک او نو زم خوښ شو دې ښکلي ځای دی او دا کو په موږ شپراله موږ خو یریږو غیر د بیبي نه موږ بیا خوب نه راځي نه ګولو تاسو مې راځي راځي موږ سره خپل خشته ځای دی راځي تاسو راځي سره شته راځي راځه دا سره ګونیا اوس پرې پټه لګي بیبي به ته ما خوشاله دلته به ګبینان راشي کوه انا رشته کاکا هغه کبینان کوم دي چې موږ بوتلې ډکې کو او مخکې دی د څنګه پر راځي ته کبینان د ډیر شي دي یا هم یختي مونږ خو کلي کې تباه شو خیال لري وای لا ساکا راځه مړه د مړو نیسه تاسو ګور ماره دې ورونه پری بچي کیم دی هغه دی تمر دماغ خراب ولې تم سره کوم خبره کړې نه زرکانه کې نه او شیشې ستا ګوره شیشې ستا ګوره نو ما ته ما ته ویل چې کسان برابر څه کسان راوړي او یو سره ماشوم دی خو دې دې په بنیاد ابا څنګه دا ویا دا نه 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 ګردو خبرې کوي په ګورته کې دل دی ګورته دی چې زما کانه دی او ته پرې شړې چې زخم ماته نو لس لکه روپیا شو یا دی خراشه ته دې خورا راکارې کوم راځو ما تا ته نوې ظالمه دا سړی ما ته خطرناک کاري ګوډې رانه چېرته خرڅینې کې هغوی ته څه پته ته خو په یو ګوډه ګرځې یو کوم کاڼي دي ما ته سړي خوار ښکاري ځان له خورې خپو سره نورې ته یو ځای کوم تخته دخته نیمه بادري ده کینه پټ شه راکونې ته پټ شه ښه یاد نه پټ شه کینه کم دی کې راشه غړ کبینان دي یومین اوس پیدا شي ازمري هم خبر کړل دا خو اوس ګیدړان هم راځي چې تا ته بیبي وي چې مزه اوس څنګه چل دی دا د بیبي د لاسه که نه وګوره بیبي وي مزه خو تا ویزو ما وی ګاډی تا خصوله ښه اوس به ته پته ولګي دوردي به د نوباسي زما خو یوه دغه نشي ویشتې ولې به نو باسي زما نه دې وباسي زه به تا یارو سره دوه دي پاکې زه به ورته ویم دا دې نه لر کې زه به تاله بیا خپله خیر قرض درکړم ارې زه مړ شم ښه نه مرې مړه
الکا ها غړ غټ کبینان دي د شاخوا غلوبه شوې بره توتي لاندې توتي به نه و راشه راشه ګوخه کابینان نه دی ګوډو ټم چل جوړ کړی دی ښا ګوره تاسو زما میلمانه راځئ راپسې راځي مخکې شئ مخکې شه پس چا ټمبو دی دا مو صدقه ونیسه داسې وړه شپسې شپسې مخکې شمه چا ګولې راته غولي توبه وای خدای ملا مې ماته شوه وای الله شابه چې ټکم ونه کو د موبایلو د لاسه یو رنګ دی په دې سپیکر په بابا چې څوک رنګونه کوي هلو الله جاړی ولې څه چل دی مونږ یې دلته ګیر کړي وه چا ګولیم دی کار زموږ د ګردي وباسي او هغه دی که نه شاګل د لاسه مونږه ګیري وه الله شابه چې کوردي وباسي زه به ژوندی م زما بچو له به څوک ګوتې وروړي زه به ترې برېت وباسم نه شاګل خو زه به زما له طرفه هم خطا شوي خو بېبي موږ پسې راورسه درلمه بېغمه شي الله په امان ځان سره مې ډاډام راوله دا څه چلی څه چلی پس دیکھو راشه لکه پاسه ودرګې بس ودرګې موبایل لا که سره موبایل نشته موبایل نشته ماما والله ته خو ډېر ظالم سړی وختې ښه په مونږ د ګاډۍ خرڅه چینچي ما هغه راباندې داسې کار چې ته به د ده نه ګورې وباسې او زه به د ده نه ګردي وباسم او ګورې بس یو ته پرېږدی ګورې ها ډبل به نه وباسې دا دواړه دا شته دا یو ده نو باسم چې مو زه خیر زه وی ګورې کو چېرې دوی خو بیا ته وباسې دا خو هر سړی وخت که نه دروغ وایي او د ده نه یو ره ده نه وباسې تا نه به زه یو وباسم او داسې په دې منډې لاندې وګورې زه داسې چل دی زه ځم او چې ګورې دلته راشه پرې چې وجاړې خیر وجاړې حیرانونه جړه حق هم شته که نه وجاړه داسې کار کومه زه دغه د دې انسټرومنټ دی که نه هغه له زر وړم تاسو دلته ودرېږئ ها وګورئ چې زر کار مارې چېرته ګورم یار وره ودرېږه ولې ترورې دا به چې هسې کار دی که نه چې زما زامن یو سادهګان دي او د یې مور ته یې رنګ کړی وي زما نه څوک ګردي وباسي نو که ته اته پاتې نه وي ته وښایه یاره ما ته معلوم دي الله تا ته معلوم دي الله دې خات کا اے ریشا یو خبره واورئ داسې کار دی که نه د هغوی نه خو زه هسې هم ګردې وباسم نو اکثر د وینې ضرورت راشي نو ستا نه به یو ډراپ وینې هغوی ته وړم یو ستن به تا ته م ووایم خاصه ټیک شه سمه چې پیسې ګټو نو یو ډراپ وینې یو ډراپ وینه پکې سي راځئ راځئ بیبي غم مه کوه کار مې دی لو که ښه دا خو بېبي او داجي راغی مونږ نه خو ګوډې نه دي وښکې مونږ خو ټیک ټاک یو بېبي بېغمه شه دا خو د لالچ دنیا ده وایي کویې مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار کې اوس بې وینې بېبي نو ولې ګوډې بیا له چرې نه وښکري اوس پرې تماشه وکړي خدای هم د سره خلاص کړه دواړه ګردې ما نه وویستې